ادبستان اونیزه ادبي خپرونه د ادب، هنر او فرهنګ له دیاره. په دې خپرونه کې پر ادبي موضوعاتو سربیره مقالې، د سپوږمۍ اصلي رنګ طلایی دی او نه اوبه په اوړي سړیږي او په ژمي تودیږي. لنډې کیسې په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو، نو نوموړی د آسونو د ډیکلومي اوښکې مې راوري په لمن کې وړم به یار لره دا ستوري ترنم او اونیز ادبي جریانونه درته خپروو. کې جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر شو کنا د حسن ادبي بهیر داناسته د هغه خدای بخلی شهید. دا خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 9:30 له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ادبستان وطن بهار دی ګلو ګلزار دی، وطن بهار دی ګلو ګلزار دی، شین او زرغون مو هر یو دیار دی، شین او زرغون مو هر یو دیار دی. د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د حریت رادیو د خپرونو په لړ کې د اونیزې ادبي او فرهنګي خپرونې ادبستان واره رسېدلی. د دغې اونۍ په ادبستان خپرونه کې مو په پیل کې د نثر پر تاریخي سیر له نورالله جلالي سره مرکه درته ثبت کړې. په ټوله کې ژباړه د یوې ژبې بلې ژبې ته د کلماتو، مفاهیمو یا محتوا اړول دي. او د خپرونې په دویمه برخه کې د هنر او احساس په نوم مقاله را سره واورئ. که په تیرو 50-60 کلونو کې د هنر په اړه د افغانستان د شاعرانو، سندرغاړو او نورو هنروالو مرکې او لیکنې ولولو، ډېر ځله به ورکې په مختلفو الفاظو دا ټکی ووینو چې اصل هنر د خپل ایجادونکي احساسات نورو ته رسوي. د لنډو کیسو له ډلې کیسه را سره واورئ. د هرات ښار د دربي ملک واټ ته په بیړه بیړه ځان را ورساوه. سانیولی د هرات، کابل، کندهار او ورڅیرمه لارو د موټرو یو دفتر ته ورپورته شو. او په پای کې د رحمان بابا غزل را سره اورئ. زغره واغونده ملا وتړه په جنگ، دغه پس معرکه کوه د ننګ، و بې ننګو ته د ننګ خبرې مه کړه، یا ځان وګڼه په خپلو وینو رنګ. درنو اوریدونکو، موږ په تېره خپرونه کې د پښتو نثر پر تاریخي سیر غږېدلي وو. د هماغه خپرونې د مرکې په دوام نن هم په هماغه موضوع غږیږو، خو نن موضوع کې به د ژباړې پر سر خبرې کوو. په خپرونه کې مو بیا هم نورالله جلالزی میلمه دی. جلالزی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلاست. په پښتو نثر او لیکوالي کې یو بحث د ژباړې هم دی. په پیل کې په ژباړه راته وغږیږئ او ووایاست چې پښتو نثر ته له نورو ژبو ژباړه څومره اهمیت لري. ډیره مننه روان صاحب، ستړي مشئ. تاسو ته او درنو اوریدونکو ته بیا هم سلامونه. ژباړه یعنې له یوې ژبې بلې ژبې ته د مفهوم اړول. په ټوله کې ژباړه له یوې ژبې بلې ژبې ته د کلماتو، مفاهیمو یا محتوا اړول دي. د یوې ژبې د بډاینې لپاره څومره چې نثر لیکل اړین دي، هغومره ژباړه اړینه ده. انسانان بیخي ډېرې تجربې لري، یعنی هر انسان جلا جلا تجربې کړي دي او په نړۍ کې اکثره داسې شیان دي، داسې کیسې دي
چې هغه خلکو تجربه کړي دي، هغه لیکل پې کړي دي. ضرور نه ده چې بیا هغه موږ بیا دوباره تجربه کړو یا له سره تجربې کوو له سره هغه. نو ښه لاره یې دا ده چې د هغې تجربې راوژباړو او خپله ژبه پې بډایه کړو. ډیره مننه جلال صاحب. ژباړه له محتوا ورهاخوا چې که ووایم ګټه ده، په نثر کوم اغېز لري؟ اخو نو په ژباړن پورې اړه لري چې ژباړن څنګه ژباړه کوي، په کومې برخې ژباړه کوي، او د عموما په پښتو نثر باندې ژباړه ډېر اغېز کوي. یعنې هرې له یوې ژبې که بلې ژبې ته ژباړه کېږي، د هغې د دویمې ژبې یا مخنه ژبه چې ورته وایي، د هغې ژبې په نثر دومره تاثیر کوي لکه نوي ترکیبونه ورته راځي. اکثره د غلطو ژباړو له لارې د هغې ژبې هغه خپل اصلي جوړښتونه خرابېږي ورسره. ځینې داسې کلمات، ځینې داسې مفاهیم راځي چې هغه خپله د مخنه ژبه کې کلتوري ارزښت عمره نه لري لکه په هغه مبتدا ژبه کې چې لري. نو ژباړه په ټوله کې نثر ډېر اغېزمنوي، هم د جوړښتونو له نظره او هم د بډاینې له نظره. یعنې که یو تکړه ژباړن او یو تکړه ژباړن وي، نو بیا داسې ژباړه کولی شي چې ښه اثر وکړي. یعنې د یوازې منځپانګه را انتقال کړي او نثر کټ مټ په پښتو ولیکي. ما مخکې وویل اصل کې د ژباړه که موږ ژبه وایو، ژبه صرف ژبه نه ده، ژبه د ارزښتونو نظام ده. ژبې سره فرهنګ تړلی، ژبې سره کلتور تړلی، ژبې سره سیاست تړلی. نو که د یوې ټولنې اثار ژباړل کېږي بلې ټولنې ته، بلې ژبې ته، د هغې ژبې کلتور، د هغې ژبې سیاسي اړخونه، د هغې ژبې کلتوري اړخ، دا ټول راځي دغه کومې ژبې ته چې ژباړل شوي اثار. نو معلومداره ده چې د هغه په نثر باندې به که ژباړن تکړه نه وي او په ډېرو شیانو پوه نه سي، اکثره دا شیان کله داسې څیزونه دی ژباړي چې هغه کومه ژبه ته چې دی ژباړي هغې ژبې غلط تاثیر کوي. یعنې اغېز یې دومره ژور وي چې هغه نثر که بیا هم ډېر کلونه واوړي له هغه اغېز چې راوتلی نه سي. د ژباړې په اړه مو راته وویل، په د ژباړې په بحث کې یو مهم فکټور ژباړن هم دی. ژباړن څوک دی او د ښې ژباړې لپاره باید ژباړن کوم مهارتونه ولري؟ ژباړن که په عامه اصطلاح ووایو هر څوک ژباړن کېدای شي، خو بیا ښه ژباړن او ناښه ژباړن دواړه وي. ښه ژباړن هغه ده چې د خپلې ژبې تر څنګ یې اول خپله ژبه ښه زده کړي، بیا له کومې ژبې نه چې ژباړه کوي هغه ژبه یې هم زده وي او هم یې په کلتور، د هغې په سیاست، د هغې په اصلاحاتو په ټولو باندې سرخلاص وي، په ټولو پوه وي، بیا ښه ژباړن کېدای شي. او ښه ژباړن تر ټولو مهمه دا ده چې ښه اخلاصمن وي. څنګه چې له نثر سره اخلاص ولري، اخلاص په دې معنا چې دی څنګه ژباړه کوي خیانت پکې ونه کړي، شی چې لیکوال غواړي تر خپلو لوستونکو یې ورسوي. ژباړن باید تر ډېره حده هڅه وکړي چې هغه ژباړه یا د هغه کوم څه چې لیکوال غوښتي دي هغه شی تر خپلو لوستونکو ورسوي. شخصي سلیقې او دې شانو تېر سي. بالکل، یعنې شخصي سلیقه باید پکې ونه پالي، کینه او عقده پکې ونه پالي. اکثره خلک یو اثر را ژباړي خو دغو اړخونو ته څه شی خوښه وي هغه را ژباړي هغه برخې، او څه شی خوښه نه وي هغه نه را ژباړي، چې دا په ټوله کې له لیکوال سره خیانت دی. یعنې د ژباړن رول د اوربایر په څېر دی. یعنې ژباړن په اصل کې پیغام باید کټ مټ ورسوي، رویبار ورته ویلی شي. البته که یې ښه ورسوي دا به، که یې کټ مټ ورسوي دا به ښه ژباړن وي، که نه رښتونی. یعنې تر ډېره حده که دی کټ مټ د لیکوال پیغام تر لوستونکو نسي رسوی، هغه ته نږدې پیغام خو باید ورسوي. خپل وس باید وکړي. ډېره ژباړه یا که ووایو د دې په ځای چې یو څوک په خپله یو څه ولیکي، خپله تحلیل وکړي، په نوره ژبو کې په ورته موضوع پسې ګرځي او کتابونه را ژباړي، دغه کار د لیکوالانو په نوښت کومه اغېزه لري که نه؟ خپله که څوک یو ژباړن ده ډېرې ژباړې کوي، د ده خپله شاید دی د محتوا د تولید وړتیا ونه لري یا کله ورته فکر سوی نه وي، خو په ټوله کې دا د ده لپاره به کله فکر نه یې کړی چې راځه زه خپله په دې موضوع باندې ښه لیکل کولی سم، د دې بجای چې دی ښه لیکل وکړي، په نورو ژبو کې په هغې موضوع پسې ګرځي ښه لیکل پیدا کړي. زما په نظر که دی خپله هڅه وکړي د خپلې ټولنې لپاره ښه لیکل کولی شي. خو دا البته په ادبي موضوعاتو کې ما وویل اکثره داسې ژباړونکي وي چې هغه علمي موضوعات یا سیاسي یا حقوقي، بیا دی نسي کولی چې هغسې
تیار لیکل سوي یا تیار تجربه سوي شیان دی په خپله دوباره ولیکي نو هغه بیا ښه دا ده چې ژباړه وکړي نو په ټوله کې ډېره ژباړه که محتوا ته ډېر پام وسي یعنی کیفیت ته ډېر پام وسي هغه هم د ده لپاره ګټه ده او هم د لوستونکو لپاره د یوې داسې ژباړې په لړ کې چې موږ د مخنې ژبې د لوستونکو لپاره یوازې منځپانګه راخیستې وي یعنی یوه داسې ژباړه چې موږ په کت او په کت منځپانګه راخیستې وي او نثر یې کټ مټ پښتو د ګرامر او قواعدو مطابق وي څه کول پکار دی ما مخکې وویل چې ژباړه یو خو ټکي په ټکي ژباړه ده او یو د مفاهیمو ژباړه ده نو ټکي په ټکي ژباړه ناکامه ده ټکي په ټکي که څوک یو اثر را ژباړي هغه ناکام دی او د مفهوم ژباړه مخکې تاسو وویل د مفهوم د ژباړې لپاره ښه خبره ده چې اول ځان په اثر باندې ښه پوه کړې ژباړن بیا د هغه اثر د محتوا یا د هغه د پیغام لپاره په خپله ژبه کې خپل کلمات ولټوي په خپل ګرامري جوړښت ورته ولټوي په هغه کې ولیکي دا ډېر ښه ثابتېدای شي تاسو په ژباړه کې د ټکي په ټکي خبره وکړه یو مو د محتوا ژباړې خبره وکړه زما په نظر د ژباړې یو بل ډول به هم وي که ډېر تخصصي ولاړ نه سو بیا هم د ژباړې ډولونه کوم دي ژباړه ما درته وویل چې یو ټکي په ټکي ژباړه کول دي یو د مفاهیمو ژباړه ده یو ځینې داسې خلک وي جمله په جمله ژباړه کوي ځینې دي پاراګراف ژباړي خو هغه فرق کوي ته ادبي ژباړه کوې ته سیاسي ژباړه کوې ته د تاریخي اثر ژباړه کوې ته یو د علمي اثر ژباړه کوې که یو څوک د یو طبي اثر ژباړي په هغه کې بیا دی نسي کولی چې دی مفهوم وژباړي خاص ځکه دی هلته اړ ده چې اصطلاحات را وژباړي او ځینې اصطلاحات ژباړلی نسي هغه به کټ مټ راخلي نو ژباړه په ټوله کې ژباړه تړلې ژباړه هر چا په خپله خوښه ویشلې پښتو ژبې ته په ژباړه وغږېداست له پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې په اړه راته ووایاست دا چاره څونه سوې ده څونه مهمه ده او څنګه یې وینئ دلته ما د یو لیکوال خبر را یاده شوه یو ترکي لیکوال دی نوبل جایزې ګټونکی اورهان پاموک له هغه نه وایي پوښتنه وکړه چې ولې لیکل کوې وایي ده ورته ویل چې زه خلکو ته هغه ښایم چې موږ ترکیه کې څنګه ژوند کوو غواړم نړیوال پوه شي موږ څنګه ژوند کوو نو ځکه لیکل کوم نو موږ که غواړو چې نړیوال پوه شي چې زموږ ژوند څنګه دی څنګه اوسو زموږ ټولنیز ارزښتونه څه دي باید ژباړه وسي له پښتو چې نورو ژبو ته خپل اثار وژباړو چې تر اوسه پورې په نشت حساب وبولو یعنی دا چاره هم باید موږ په غاړه وي له نورو یې هم را وژباړو او خپل هم دوی ته ور وژباړو بېشکه اوس فعلا باید زموږ په غاړه وي ځکه نور پښتو یو داسې ژبه ده چې اکثره خلک نه غواړي زده کړي ځکه چې موږ یو خو هغه سیاسي درایت ده چې هغه دومره ډېر نه ده اقتصادي وضع زموږ دومره لوړه نه ده چې خلک زموږ ژبه زده کړي یا داسې اثار نشته چې نورو ملتونو ته په درد وخوري داسې اثار نشته چې نورو ملتونو ته په درد وخوري اکثر سته ولې نشته اکثر ژباړې که تاسو وګورئ له نورو ژبو پښتو ته شوي وي ته به فکر کوې چې دا یې نو ولې ژباړلی دې زموږ له پښتو سره څه همداسې زموږ ما مخکې درته وویل که موږ غواړو چې خپل ژوند نورو ته تشریح کړو باید خپل اثار مو هغې ته ور وژباړو دا چاره سوې هم ده حتی مستشرقین چې وو هغه اکثره پښتو لنډۍ پښتو اشعار دا یې ژباړلي د فرانسوي ژبې ته روسي ته نورو اروپایي ژبو ته په دا وروستیو کې د مثلا د منلي استاد لخوا د جهاني صاحب شعرونه فرانسوي ته ژباړل شوي دي همداسې اکثره ناولونه دي اردو عربي خو بیا هم دا چاره ټکنۍ ده او زموږ په غاړه ده چې موږ یې ونه کړو بل څوک یې نه راته کوي د دې چارې د انډول لپاره چې څومره ژباړه له نورو ژبو پښتو ته کېږي همدغومره ژباړه له پښتو نه نورو ژبو ته وسي یا هڅه وسي څه باید وکړو ما مخکې وویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ښه اثار وپنځوو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید ښه اثار وپنځېږي داسې اثار چې له موږ پرته د نورو درد هم دوا کړي بالکل کلیشه‌ایي موضوعات ډېر تکرارېدونکي موضوعات اوس له هغو باید راووځو نړیوالو اوسنیو موضوعاتو باندې لیکل وکړو مثلا د ټکنالوژي په برخه کې که موږ لیکل کوو معلومداره ده چې زموږ لیکل به دومره هم نه وي قوي یا موجودو اثارو ته د نورو خلکو پام راوړو دا مې مهمه خبره ده موجودو اثارو ته د نورو خلکو پام به په صورت کې راوړي چې موږ زموږ خپل
لیکوال زموږ خپل ژباړونکي خپلو اثارو ته ژمن پاتې سي. یعنې موږ اکثره موږ یو یعنې غلط باور به وبولو چې زموږ لیکوالو ته زموږ لوستونکو ته د خپلو لیکوالو اثار عمره غټ نه ښکارېږي لکه د نورو لیکوالو. یعنې خوشحال بابا چې کومې خبرې کړي دي په هغه باندې په هغه وخت کې د داسې خبرې کړي دي مثلا د ماشوم د روزنې په اړه باندې چې هغه ډېر نړیوال ارزښت یې لاره تر ده مخکې چا نه وی کړي، مګر له ده راوروسته چې هغه خبرې جان لاک وکړې نړیوالو هغه تر ټول نړۍ ورسولې، هغه د هغه په نوم باندې ثبت شوې. زه دا وایم چې خپلو اثارو ته موږ غومره ډېر پام نه ده کړی. لاول باید خپل اثار په خپله ژبه کې ښه وڅېړل شي او بیا نورو ژبو ته وژباړل شي. ډېره مننه جلال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه به پوښتم چې هیڅ یوه برخه له ټکنالوژي بې اثره پاتې نه ده. په وروستیو کې ټکنالوژي د ژباړې ډېر بار په خپلو اوږو کړی. دې چارې د لیکوالانو په کار څومره اغېز کړی؟ اوس مثلا د مصنوعي ځیرکتیا راوتلې چې اسانه ژباړه کوي. روان صاحب محترم، کله کله که په ای آی باندې یا په مصنوعي ځیرکتیا باندې څوک ژباړه وکړي تر ډېره تشخیص سخته وي د انسانانو انساني ژباړې سره. خو که ماشین که هر څومره هم پرمخ تللی وي بیا هم د انسان اړ دی، انسان ته اړ دی، ځکه چې ماشین احساسات نسي ژباړلی، ماشین کلتوري ارزښتونه نسي ژباړلی. موږ مخکې وویل چې ژبه د کلتوري ارزښتونو یو نظام ده، فرهنګ ورسره تړلی وي. په اکثرو ژبو کې داسې خبرې وي. موږ په پښتو کې مثلا اصطلاحات لرو، په دې مصنوعي ځیرکتیا نه پوهېږي، مګر یو پښتون پې پوهېږي چې دا نورو ژبو ته څنګه وژباړي. همداسې د نورو ژبو څخه هم نو مصنوعي ځیرکتیا یا ماشیني ژباړې که هر څومره هم قوي شي بیا هم لاسي ژباړې ځای نه شي نیوی، انسانانو ته اړ وي. ډېره مننه جلال صاحب. کور مو ودان چې راغلاست وخت مو راته. خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. نورالله جلال و چې د پښتو نثر کې په ژباړه راته غږېده او موږ ورځو د خپرونو نورو برخو ته. دلته دښتونه و میوندونه سنګر سنګر و دارې او غرونه سنګر سنګر و دارې او غرونه دلته مات اوس هم د هنر او احساس په نوم د یوې مقالې لوست ته مرابولم. هنر او احساس که په تیرو 50-60 کلونو کې د هنر په اړه د افغانستان د شاعرانو، سندرغاړو او نورو هنروالو مرکې او لیکنې ولولو، ډېر ځله به ورکې په مختلفو الفاظو دا ټکی ووینو چې اصیل هنر د خپل ایجادونکي احساسات نورو ته رسوي. دا خبره د هنر د فلسفې په دنیا کې نورو کسانو هم کړې ده چې یو ډېر مشهور پکې تولستوی دی. د تولستوی په نظر که یو ماشوم د لیو لیدلو ویرولی وي او وروسته بیا دی د همدې پیښې د بیان په وخت د نورو په زړونو کې د ویرې احساس پیدا کړي، د بیان هنري ماهیت لري. خو اکثر وخت هنرمند دغسې تجربه نه لري، بلکې یوازې خپل تخیل اوریدونکو ته رسوي چې تولستوی به په دې کې څه وایي. د تولستوی په نظر که هنرمند خپل خیالي احساس د نورو په زړونو کې راژوندی کړي بیا یې هم هنر کړی دی. د هنر په اړه د روسیې د دغه لوی لیکوال دا خبره مشهوره ده چې هنر یو داسې انساني فعالیت دی چې بني آدم په شعوري ډول او د ځینو خارجي نښو په مرسته هغه احساسات چې خپله یې تجربه کړي دي نورو ته ولېږدوي. په موسیقي کې اوازونه، په انځورګري کې رنګونه، یا مثلا په شاعري کې کلمې خارجي نښې او وسیلې دي. د شعور له یادولو د تولستوی منظور دا دی چې په ژوند کې ډېر ځله ممکن یو غمجن کس خپل زړه راته تش کړي او موږ غمجن کړي، خو هنري فعالیت یې ځکه نه بولو چې د نوموړي کس هدف د هنر ایجاد نه بلکې د زړه تشول وو. په 20مه پیړۍ کې د هنر په باب د تولستوی په نظریې ډېرې نیوکې وشوې. یوه نیوکه خو دا ده چې د یو شي د زیږېدلو له علت او سرچینې سره د هغه د ارزښت او ماهیت غوټه کول منطقي مغالطه ده. که هنر په رښتیا هم د احساس پیداوار وي اهمیت یې ورنه نه معلومیږي. د یو هنري اثر اهمیت باید په خپله په اثر کې ولټوو. موږ د یو چا علم په دې نشو اندازه کولی چې پلار یې عالم دی. بل دا خبره هم پوره سپینه نه ده چې هنرمند سړی یو څرګند احساس لري او هماغه بل ته لیږدوي.
کله کله خو یوه څرګنده عاطفه مثلا له وطنه د لیرېوالي درد، د مور د مړینې غم یا له ماشوم سره د مینې احساس په شاعر، انځورګر، سندرغاړي یا بل هنرمند باندې یو اثر وپنځوي. خو همیشه داسې نه وي. په تیره بیا شاهکارونه ډېر پیچلی جوړښت لري. مثلا د تولستوی په شاهکار ناول جنگ او سوله کې په زرګونو غمونه، دردونه، فکرونه، تجربې، معلومات، اندېښنې او ولولې سره غاړه غړۍ شوي دي. تاسې به ځینې کم عمره ځوانان لیدلی وي چې د ځینو بازاري رومانتیکو فلمونو ته ژاړي. حال دا چې نه دغه کم عمره ځوانان د هنر لوی ناقدان دي او نه هغه فلم حاصل هنر دی. هټلر په خپلو احساساتي ویناو په میلیونونو تعلیم یافته جرمنیان د ځان ملګري او آن جګړې او سرښندنې ته تیار کړل. دته د مخاطبانو په زړونو کې د جذبې د پیدا کولو ډیر ښه چل ورته، خو هیڅوک حاضر نه دی چې د هنري نبوغ څښتن یې وبولي. د احساس له بیانولو سره د هنر د ماهیت غوټه کول مشهوره خبره ده، خو ژوندۍ خبره نه ښکاري. شکر بیا امن او عدالت شو، حاکم نظام چې د شریعت شو، حاکم نظام چې د شریعت شو، واک دی د لنډو کیسو له ډلې کیسه را سره واورئ. لاسونه لنډه کیسه. د هرات ښار د دربي ملک واټ ته په بیړه بیړه ځان راورساوه. سانیولی د هرات، کابل، کندهار او ورڅیرمه لارو د موټرو یو دفتر ته ورپورته شو. د میز شاته ولاړ ځوان وپوښت: ووایه وروره. ده ورته وویل: غزني ته ځمه، یو ټیکټ راته وکړه. یوه شیبه کې له کتابچې څخه د یوې پاڼې د پرې کېدو څرهاری پورته شو. ځوان د پتلون له جیبه پیسې راویستې، ویې ګڼلې، کرایه یې ورته ونیوه، پاتې یې بیرته خپل جیب کې ومنډلې. ټیکټ یې تر نظر تیر کړ. 14 لمبر چوکۍ وه. د تګ مهال د مازدیګر 5 بجې ښودل شوې وې. د لاس ګړۍ ته یې وکتل. د تګ وخت ته 1 ساعت پاتې و. بکس یې ورسره راکښاوه. له ځانه سره یې وویل: دغه مخامخ هوټل کې به یوه پیاله چای وڅښم، لږ دمه به هم جوړه کړم. ناڅاپه یې د شا لخوا یو چا په دواړو سترګو لاسونه کېښودل. ده وویل: کوم یو یې؟ له دې پوښتنې سره یې نه یوازې ځواب وانه اورېده، بلکې سترګې لا ور ټینګې کړې. سترګو یې یو څه درد وکړ. سترګې مې دې خوږ کړې، کوم یو یې؟ بیا یې هم کومه خبره وانه اورېده. ځوان هڅه وکړه چې ځان وژغوري. سر یې تاو کړ، خو بریالی نه شو. په غوسه یې ورته وویل: سترګې دې راخوږ کړې، لاسونه دې مات شه. له دې سره یې له سترګو لاسونه لرې شول. اکرم و. ده او اکرم په یوه لیسه کې درسونه لوستي وو. همدا چې سترګې پرې ولګېدې، غېږ یې ترې تاو کړه. اکرمه یاره، ته له کومه خوا؟ خو اکرم په بروسو شونډو ورته وویل: یاره داسې بده خبره نو څوک چاته کوي؟ ده بیا وویل: بخښنه غواړم. اکرم وویل: زړه مې دې رامات کړ. بیا هم بخښنه غواړم، خو باور وکړه سترګې دې راخوږولې. بل دا چې زه نو په هرات کې کوم شناخته لرمه چې ویې پېژنمه له کومې خوا؟ اکرم وویل: یاره محموده، یاره محموده، زه خو یې بیګا له ایرانه راواړولم او ته چیرته روان یې؟ محمود وویل: زه یې هم بیګا راواړولم، اوس مې ټیکټ وکړ، په خیر غزني ته. اکرم وویل: زه هم غزني ته ځم، خو ملګري مې لا نه دي را رسېدلي، هغو ته به پاتې شم. خو ملګري مې لا نه دي را رسېدلي، هغو ته به پاتې شم. 1-2 ورځې وروسته به درپسې درشو. 3 ورځې وروسته سهار وختي محمود په فیسبوک پاڼه ولوستل. د زابل ولایت سپین غبرګه سیمه کې چې پرون موټرونه ټکر شوي وو او 40 مسافر پکې مړه وو، پکې د برکلي اکرم هم وو. د شاوخوا کلیو سپینګیري او ځوانان یې جنازې ته ځانونه راورسوئ. محمود ساړه اسویلي ویستل او تندي ته یې ټس څپېړه ورکړه. الله دې وبخه، اکرمه یاره ما وبخه. ټول ارزښتونه نور به محفوظ وي، زموږ سرحدونه نور به محفوظ وي، زموږ سرحدونه په خپل وطن مو بیا خپل اختیار
د خپرونې په پای کې مو د عبدالرحمن بابا غزل درته دکلمه کړی. زغره واغونده ملا وتړه په جنگ، دغه پس معرکه کوه د ننګ. و بې ننګو ته د ننګ خبرې مه کړه، یا ځان وګڼه په خپلو وینو رنګ. ننګیالی چې یو ځل مخ کا په یو لوري، نور هیڅ نه ویني کوهی وي که ګړنګ. هیڅ له ځانه له جهانه خبر نه وي، چې څراغ په نظر کیږي د پتنګ. د بلبلو و چمن و ته پرواز وي، د اور پوښتي و آتش و ته غورځنګ. که جهان و بې هنرو ته پراخ وي، یو له حد دی هنرمندو لره تنګ. هغه ښار جوهري لره زندان دی، چې یکسان وي په کلال و مردار سنگ. اسمان زمکه دواړه ژامې د نهنګ دي، څه به زیست کا څوک په خوله کې د نهنګ. په ښادۍ یې هیڅ ښاد مشه که دانا یې، غم ښادي دي د دې دهر څنګ په څنګ. که رحمان د هغو تللیو وصال مومي، تیر به نه کا په دا دور کې یو درنګ. تیر به نه کا په دا دور کې یو درنګ. د ادبستان د دغې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې. شهیدانو اوخ کې شوي پاکې د یتیمانو، اوخ کې شوي پاکې د یتیمانو. عبدالله ژوند مو بیا د وقار دی، شین او زرغون مو هر یو دیار دی. وطن بهار دی، ګلو ګلزار دی. ادبستان اونیزه ادبي خپرونه د ادب، هنر او فرهنګ له دیاره. په دې خپرونه کې پر ادبي موضوعاتو سربیره مقالې، د سپوږمۍ اصلي رنګ طلایي دی او نه اوبه په اوړي سړیږي او په ژمي تودیږي. لنډې کیسې په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو، نو نوموړی د آسونو د دکلمې اوښکې مې راوري په لمن کې، وړم به یار لره دا ستوري. ترنم او اونیز ادبي جریانونه درته خپروو. کې جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر شو کنا. د حسن ادبي بهیر دا ناسته د هغه خدای بخلي شهید. دا خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 9:30 له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ادبستان